क्लास स्टार्ट को बस ठीक है। हाँ क्लास के ऊपर तो मसला ना होगा ना। हाँ Aha. बारे को कोई शुरू। Spying method. हाँ हंटिंग Spying वाले। method. हाँ वो हाँ clear research किया है मैंने क्लियर। इंशाल्लाह। हद से क्लियर हो। हाँ जी। हाँ उस चीज़ का ना मुझको मतलब हंटिंग इज द को मतलब सम द कीप अप थ्रू वाले और सब मैन बोलो उस चीज़ उनको क्लास तेरे देना बात करा लगा ताज बस हंटिंग को ताज बदा सर ब्रांड्स भी आवन जान सर शीट की एड कोल दागरंगी प्रोडक्ट्स का ना वो जम किरे हिस्सा से कंफ्यूजन हो यार मतलब दे से फायदा रहा कि मुंग दा मतलब दा डेटा जान सरा स्टोर का ना नो ददी मुंग सर से फायदा नो उस बताओ तो पता हो ले यार मुंग चिकुमा डेटा जान सर दा कड़ियो का ना शीट की ऐड कड़ियो दागी मतलब दागा सो जमुंग से गरज हो दागी मकसद सो उस बताओ तो दागी पता हो ले सही ده کنه زما مطلب دا ری مونږ اول هانټینګ کو مونږ ځان سره ډیټا چې و د خپل کرایټیریا مطابق به مونږ ځان سره ډیټا په شیټ کې اډ کول صحیح شو پروډکټس به مونږ ځان سره اډ کول اوس د هغه ډیټا چې دا کنه ډیټا هم مونږ پیدا کړل صحیح شو اوس به مونږ تاسو کو اوس به مونږ داسې کو کنه چې د هغه پروډکټس سپلایر به مونږ فایند کو او دې ته څه ویلی شي سورسینګ صحیح ده کنه اوس به مونږ دغه کو سورسینګ کو اول مونږ ډیټا فایند کړه اوس به مونږ د هغې سپلایر فایند کو او دې ته ویلی شي سورسینګ صحیح ده نو سورسینګ سره بلاشه میتھډز دي او ما تاسو ته مخکې ویلو چې موږ په هغه باندې کار کوو چې کوم زموږ لپاره یوزفولي یا موږ ته فایده راکړي هغه موږ سکیپ کوو که نه چې کوم فایده نه وي نو زه فار ایگزامپل دلته امازون دا به ځان سره اوپن کړم ها اوس مونږ کوو که نه دې ته ویلی شي سورسینګ مونږ دغه پروډکټ دی مونږ سره فار ایگزامپل دا پروډکټ دی دا مونږ فایند اوټ کو دا زمونږ د کرایټیریا مطابق دی اوس مونږ وایو چې یاره د دې مونږ سورسینګ وکړو د دې برانډ فایند کو د دې سپلایر د دې ډسټریبیوټر صحیح شو د دې هول سیلر دا به اوس مونږ څنګه کوو نو تاسو به داسې وکړئ که نه که تاسو ځان سره شیټ کې اډ کړي وي ډیټا صحیح شو هغه کې به تاسو ما تاسو ته ویلو که نه چې برانډ د هغې ایسن د هغې مطلب پوره ډیټیل به تاسو ځان سره اډ کړي وي نو تاسو به د هغې نه یا تاسو چې سپلایر فایند کوئ که نه د هغې ډېر زیاتې طریقې دي یو دا ده که نه چې موږ داسې وکړو چې د دې پروډکټ چې کوم موږ سره دا ټایټل دی دا ښکاري درته که نه سکرین خو شیر دی تاسو سره او جی سر اسکرین شیر دې موږ سره. دا ټایټل دی که نه دا که چېرته تاسو را کاپي کوئ که نه او ګوګل کې سرچ کوئ نو د دې په ترون تاسو دغه پروډکټ چې دی که نه دا تاسو فایند کولی شئ یو خو دا طریقه ده بل د ایس ان یا یو پی سی په ترو باندې تاسو فایند کولی شئ خو د ټول نه چې ښه طریقه د هغه دا ده چې تاسو د دې ځای نه دغه برانډ چې دی دا به کاپي کوئ دې ځای نه که ځان سره م شیټ کې اډ کړی وي د هغې ځای نه به یې را کاپي کوئ او یا د دې ځای نه دلته دا برانډ نیم دی که نه تاسو کتلی شئ برانډ نیم او دلته به څه وکئ دلته به دا سرچ کوئ لکه دلته مونږ سرچ کوو همدا به زه پیسټ کړم ګوره ها فروټ اف د درې څه نوم دی فروټ اف د ارث برانډ اینډ یو اس اے دا مونږ سرچ اوس چې دی که نه دلته به تاسو یو څیز ته ډېر زیات خیال کوئ د مونږ ته به څنګه پته لګي یار دا اکثر چې مونږ دغه سرچ کوو که نه اوس فار ایگزامپل دا برانډ نیم دی دا مونږ سرچ کوو نو دلته بیا مونږ ته بلا شی ویب سایټ راشي راشي بلا شی لینکونه راشي مونږ ته به څنګه پته لګي چې یاره دا مونږ چې کوم برانډ سرچ کو ایگزیکټ د هغه برانډ ویب سایټ کوم یو دی مونږ ته به دا پته څنګه لګي
نو د دې یو طریقه دار کنه، لکه دلته کې چېرته تاسو وګورئ د دې نوم دی فروټ اف دی ارث. صحیح شو. نو د دې ویب سایټ هم په دې نیم باندې وي. اکثر د برانډ ویب سایټ چې وي بالکل د هغې په نیم، په هغې نیم باندې وي. لکه اوس دی کنه ډب، ډب یو برانډ دی، د هغې دغه چې دی کنه ویب سایټ هم په دې نیم باندې وي، لکه ډب ډاټ کام. صحیح شو. لکه دلته اوس تاسو وګورئ فروټ اف دی ارث همدا دی. صحیح شو، همدا ویب سایټ دی. دا ویب سایټ چې دی دا اوس د همدې دی، د دې برانډ دی. دا مونږ اوپن کړو، مونږ چې دې سره کانټیکټ کوو. اصل کې مونږ د پروډکټ سورسینګ به څنګه کوو. صحیح شو. کومه ډیټا چې د مونږ سره دا مونږ څنګه پیدا کوو. نو دلته چې کله تاسو دا ویب سایټ اوپن کړئ داسې کنه د برانډ، نو دلته به تاسو یو څو څیزونه دي هغې ته به خیال کوئ. یو دا دی کنه، اکثر برانډ چې وي هغه تا سره ډایرکټ هغه تا سره دغه کوي، تا سره اکاونټ چې دی هغه اوپن کوي، لکه هول سیل اکاونټ. دلته که چېرته تاسو وګورئ نو دلته به لیکلي کریټ اکاونټ، یا به لیکل شوی وي هول سیل، داسې به لیکل شوي. که چېرته دا وکړه نو بیا تاسو کانټیکټ دې سره کانټیکټ مه کوئ، ډایرکټ چې دی دې سره تاسو اکاونټ اوپن کړئ. اوس دلته نشته. که چېرته داسې نو نو بیا به څه کوئ، بیا به دې سره ډایرکټ کانټیکټ کوئ. دلته تاسو وګورئ یو نیم ویب سایټ چې وي که نه هغې کې کانټیکټ لږ مشکل وي. په دې کې تاسو ګورئ که کانټیکټ پیدا نه شو که نه، نو بیا به تاسو دې صبر وکړه. ګوره دا دی، لاندې تاسو وګورئ دلته د دې دا فون نمبر دی. په دې باندې مونږ کلیک وکړو، صبر وکړه، کېدای شي دا ایمیل وي. دلته به لیکل شوي اکثر ویب سایټ چې وي که نه لاندې لیکل شوي وي د هغې فون نمبر وي، دا خو لوکیشن دی د دې. کانټیکټ لیکل شوي وي، کانټیکټ باندې چې تاسو کلیک وکړئ د هغې فون نمبر، د هغې ایمیل، ټول ډیټیل به تاسو ته موجود وي. اوس دلته تاسو وګورئ دی ډایرکټ چې دی که نه د دې دا فون نمبر دی. دا تاسو ځان سره کاپي کړئ، ځان سره شیټ کې ایډ کړئ، او په دې طریقې سره د مطلب د فون نمبر په تھرو باندې تاسو دې سره کانټیکټ کولی شئ. اوس لکه فار ایگزامپل زه یو بل برانډ چې دی هغه اوپن کړم، لکه دلته دی انګلیش. فار ایگزامپل دا برانډ دی، دا پروډکټ دی، او موږ وایو چې یاره د دې سپلایر سره موږ کانټیکټ وکړو. نو ما تاسو ته وویل چې یو خو ټایټل دی دلته، د دې چې کوم ټایټل وي یو خو د هغې په تھرو باندې تاسو کولی شئ. او د ټول نه ښه طریقه دا ده که نه چې تاسو د دې برانډ نیم چې دی دا به را کاپي کړئ دې نه، دا برانډ ګورئ تاسو دا به کاپي کړئ داسې، دا موږ دلته دا پیسټ. ګوره ما تاسو ته ویلي چې موږ به څنګه معلومات کوو برانډ چې دی دا د دې خپل ویب سایټ دی. ګوره دا هم دی دا هم دی، دواړه یو څیز دی. صحیح شو. دلته که تاسو ښکته راشئ دلته وګورئ که نه، او دا چې دی دا د دې خپل ویب سایټ دا موږ اوپن کړو. اول به تاسو ګورئ که نه اکثر برانډ چې وي هغوی د هغوی د ویب سایټ نه ډایرکټ چې دی دغه اوپن کېږي هول سیل اکاونټ. که چېرته داسې وو خو بیا بهتره ده، او که نو نو بیا به تاسو څه وکړئ دلته وګورئ کانټیکټ اس، په دې باندې به تاسو کلیک.
بل تاسو سره دین هم پته لګي کنه چې کوم برانډ تاسو اوپن کړئ، لکه دا دی دې سره کوم پروډکټ دی، دې سره دا بیبي پروډکټس دا وګورئ لکه دا دی. او چې کله تاسو د هغې ویب سایټ ته راشئ نو هغې کې هم تاسو ته مطلب همدا پروډکټس وي ورسره، نو پوه شئ چې یاره دا د دې خپل ویب سایټ دی. صحیح شو. دلته تاسو اوس وګورئ دا ایمیل دی او دا فون نمبر دی. دې سره چې تاسو کانټیکټ وکړئ د دې په ترو باندې، نو تاسو دې سره مطلب دا تاسو سره اکاونټ اوپن کولی شئ. خو یو به تاسو دا کوئ که نه چې کله هم تاسو سپلایر سره کانټیکټ کوئ، ما تاسو ته مخکې هم ویلو لکه ښه طریقه دا ده که نه چې اکثر چې اوس ټایم کې ته سپلایر سره کانټیکټ کوې نو هغه تا نه څه ډیټیلز غواړي. لکه اوس ته دې برانډ سره کانټیکټ وکړي که نه، نو دا به تا نه تپوس کوي چې یاره کوم یو پروډکټ دی سپیسیفیک پروډکټ که نه چې هغې کې ته انټرسټ دی. نو چې دا تا ته پته وي نو ته کوشش کوه چې یو تا ته د برانډ کیټیګري یاد وي، چې کله ته ځان سره شیټ جوړی که نه، دا شیټ د دغه لپاره د سپلایر سره کانټیکټ لپاره چې کوم شیټ ته جوړی، نو هغې کې داسې کوه که نه چې د برانډ یو سپیسیفیک پروډکټ هغه پکې اډ کا چې تا ته پته وي، د هغې کیټیګري ځان سره اډ کا، فون نمبر، ایمیل. ځکه چې کله بیا ته دې سره کانټیکټ وکړي او دا تا ته ووایي چې یاره زموږ کوم یو داسې پروډکټ دی چې ته په هغې کې انټرسټ دی، نو چې تا ته پته وي لکه چې ته ورته ووایې چې یاره یا ورته د دې یو بي سي کوډ وي، یا ورته دا ایس ان وي، او یا ورته د دې دا نیم وي، نو بیا چې دی ډېر زیات چانس دی چې برانډ چې دی به تا ته اپروول درکړي او تا سره به اکاونټ اوپن کوي. اوس وخت کې اکثر چې کوم برانډز دي سپلایر دي هغه تا نه دا تپوس خامخا لازمن کوي، نو چې دا تا ته پته وي. ټیک ده که نه؟ نو تاسو به څه وکئ، دا چې دي دا به ځان سره په شیټ کې اډ کړئ. دا به هم اډ کړئ. د شیټ جوړولو دا طریقه ده. ګوره ښه، ایمیل به ځان سره اډ کړئ، او لکه دا څه شو، فون نمبر به ځان سره اډ کړئ، او دغه به وکړئ داسې وکړئ که نه د هغې ویب سایټ چې دی هغه ځان سره اوپن کړئ، دغه کې ځان سره شیټ کې اډ کړئ، او یو چې دی د هغې کیټیګري او کیټیګري ځان سره اډ کړئ، او یا یو سپیسیفیک پروډکټ چې وي هغه ځان سره خامخا اډ کړئ. لکه دا پروډکټ دی د دې په ترو باندې تاسو دا سپلایر فایند کو، نو چې د دې دغه تاسو سره وي خامخا نیم وي یا د دې ایس ان نمبر وي. صحیح ده که نه؟ دا طریقه ده. ها اوس بل پروډکټ چې دی هغه دا کو، د دې نه به اوپن کو. په دې طریقې سره به تاسو سپلایر سره کانټیکټ کوئ. یو خو دا ده که نه، یو خو مونږ ډایرکټ برانډ سره کانټیکټ کوو، یو دوه برانډ نور اوپن کوم، بیا ورته وایم چې یاره مونږ به د دې سپلایر سره څنګه کانټیکټ کوو. لکه دا برانډ دی اوس مونږ سره دا پروډکټس دي، د دې برانډ سره مونږ څنګه کانټیکټ کوو. بالکل ایزی، ټول یو رنګ، مطلب دا یو میتھډ دی. د نیو ټیب کوم. ټایم کې دا لږ رنګ لوډینګ کوي. ګور برانډ نیم دا دی، دا به کاپي کوو.
دا به دلته موږ سرچ دا maybe دا دلته دا درې دی full name DMS او دلته به تاسو وګورئ contact us لومبه به تاسو وګورئ کنه یو به تاسو داسې کوئ کنه چې ګوره دلته وګورئ دا اوس موږ سره نه اوپن کیږي د دې وجه دا ده کنه چې زموږ تاسو به ځان سره وی پی ان چې دا به تاسو ځان سره لازما اوپن کوئ بیا به تاسو سره دا ایشو نه راځي اکثر ویب سایټ چې دي کنه تاسو آی پی چې په هغې باندې هغه نه اوپن کیږي اوس که چېرته زموږ آی پی چینج شو کنه موږ آی پی وی پی ان آن کو نو موږ سره به دا ایشو چې دا مسله به نه راځي دا دا به تاسو ډیر زیات په عذاب کې د دې لپاره به تاسو داسې وکړئ وی پی ان چې به ځان سره اډ کړئ وی پی ان ډیر زیات لازم دی چې کله کار کوئ کنه نو د دې لپاره به وی پی ان خامخا ځان سره اډ کړئ نو دا ایشو چې بیا به تاسو سره نه راځي او دا ما سره اډ دی وی پی ان ما سره دی کړی یار خیر تاسو به داسې کوشش کوئ کنه دلته زه په دغه باندې کار کوم ټیک ټاک شاپ باندې نو دا وی پی ان ما ځان سره ډېر لپاره کړی زه په یو کې آی پی باندې اکثر زه کار کوم کنه نو تاسو کوشش کوئ چې ځان سره وی پی ان فری وی پی ان دغه کیږي کنه ملاویږي دلته ایکسټنشن بیا ورته زه دغه لینک هم درکم تاسو به هغې کې خپله آی پی چې ده دلته تاسو وګورئ ما سره اوس د یو کې آی پی ده زما دلته به تاسو خپله آی پی د یو اس کوئ ټیک ده د یو اس آی پی باندې تاسو به د یو اس آی پی کوئ نو د هغې نه بعد به تاسو ته انشاءالله دا ایشو نه راځي خو بیا هم زه تاسو ته صرف یو اگزامپل در کوم چېرې دا ویب سایټ چې دی دا به اوس موږ څنګه اوپن کوو لکه همدا ویب سایټ دی انشاءالله اوس به اوپن شي اوس به انشاءالله مسله نه وي. دا ٹھیک ہے. اوس به پکې ایرر نه راځي تاسو دلته که وګورئ نو کانټیکټ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ ډایرکټ د دې ځای نه تاسو به خپل نیم ایمیل فون نمبر او دلته میسج ټمپلیټ ان شاء الله برته زه اخیره کې درکوم چې کله تاسو سپلایر سره کانټیکټ کوئ زه برته خپل ټمپلیټ هم درکوم صحیح شو سپلایر سره چې په موږ کانټیکټ کوو برانډ سره نو به دلته تاسو اډ کوئ او دلته به دا سبمیټ کوئ نو ستاسو ایمیل چې دی میسج به ډایرکټ چې دی به برانډ ته ورشي ټیک ده په دې طریقې سره به موږ کانټیکټ کوو یا خو دا برانډ سره د کانټیکټ کولو طریقه اوس چې د دې نه بعد موږ د دې سپلایر سره اوس لکه فار ایگزامپل اکثر برانډز چې وي هغه تا ته اپروول نه درکوي چې کله ته هغې سره کانټیکټ وکړې هغه به تا ته وایي چې یاره ته زمونږ چې کوم ډسټریبیوټرز دي هغې سره کانټیکټ وکړئ
نو بیا به موږ څه کوو؟ یا موږ چې دی یو برانډ دی، غټ برانډ دی ډب، هغه تا ته اپروول نه درکوي، د هغوی ام او کیو چې دی هغه ډیره زیاته های وي. صحیح ده که نه؟ ام او کیو څه ته وایي؟ مینیمم آرډر کوانټیټي. لکه هغه تا ته وایي ته د یو برانډ نه پرچیزنګ کې تا ته وایي چېره ما نه به ته د $0 نه کم نه علي. نو مطلب دا $10 چې دي دا د دې برانډ ام او کیو ده. نو ډب سره چې کې هغه تعالی په $20,000 هم په $60,000 هم تا ته اپروول نه درکوي. نو بیا به موږ څه کوو؟ موږ به د دې سپلایر چې دي ډسټریبیوټر هغې سره به کنټیکټ کوو. نو هغې طریقه دا ده چې موږ به داسې وکړو چې دلته فار ایگزامپل ډب دی، ډب یو مشهور برانډ دی، ډب شو. موږ به وایو چې ډب ډسټریبیوټر ډسټریبیوټر ان یو اس اے، داسې وکړئ. ډب ډسټریبیوټرز هم تاسو لیکلی شئ، ډب سپلایر هم لیکلی شئ، ډب هول سیلرز هم لیکلی شئ. که چېرته تاسو ولیکئ ډب سپلایرز، نو بیا به په دې کې ډسټریبیوټرز هم راشي، هغې کې به هول سیلر هم راشي، ټول به پکې راشي. صحیح شو؟ او که چېرته تاسو صرف ولیکئ ډب ډسټریبیوټرز، نو بیا به تاسو ته صرف ډسټریبیوټرز راځي. که چېرته تاسو ولیکئ چې ډب هول سیلرز، نو بیا به تاسو ته صرف هول سیلر راځي. او دلته که چېرته تاسو وګورئ که نه، د دې نه به تاسو ځان ساتئ، دا سپانسر نه دی، سپانسر دا به تاسو نه اوپن کوئ. دلته به سکرول ډاون کوئ لاندې، دلته تاسو وګورئ ډب هول سیل، دا مونږ اوپن کړو، دا به مونږ اوپن، یو به دا اوپن چې هر یو برانډ دی. تاسو لیکئ مطلب کولګیټ، کولګیټ سپلایر ان یو اس اے، کولګیټ ډسټریبیوټرز ان یو اس اے. په دې طریقې سره تاسو د هغې چې کوم سپلایر دی هغه تاسو فایند کولی شئ. اوس دا شو که نه؟ ور دا وګورئ دې سره ټول د ډب پروډکټس دي. اول به تاسو دا وګورئ چې یاره لاندې به وګورئ چې ډایرکټ خو به د دې د ویب سایټ نه چې دی اکاونټ اوپن کېږي به نه. دلته تاسو وګورئ هول سیل، دا ټول ډیټیل شو، په دې باندې مونږ کلیک وکړو. مې بي چې ډایرکټ د دې مطلب اکاونټ چې دی هغه اوپن کېږي. دلته وګورئ ډب هول سیل فورم، دا څو ګورئ د دې ځای نه تاسو اوس دې سره کانټیکټ کولو ضرورت نشته چې ته دې ته یا کال وکړي یا مطلب دې ته ایمیل وکړي چې یاره مونږ تا سره اکاونټ اوپن کول غواړو، هغې ته ضرورت نشته. دا تا ته خپله وایي چې راشه او ما سره اکاونټ اوپن کړه. په دې باندې چې ته کله کلیک وکړي دا دی هول سیل، دا فیل کړه دې ځای نه او سبمیټ یې کړه چې کوم ډیټیلز تا نه غواړي سینډ ناو. به ډایرکټ چې دی د مطلب دوه درې ورځو کې به تا ته مطلب دا ایمیل وکړي او اکاونټ به تا سره اوپن کړي، تا ته به شیټ هم درکړي او مطلب پرایس لیست چې ورته وایي هغه هم درته درکړي او اکاونټ به ته دې سره اوپن کړي. دا وګوره دا ډایرکټ تا سره اوس اکاونټ اوپن کولی شي. اوس دې ته ضرورت نشته چې یا ته دې ته ایمیل وکړي یا ته دې ته مطلب که بیا تا ته مطلب ریسپانس میلاو نشي، تا دا فیل کو او بیا مطلب تا ته د دوی د سایډ نه سره دغه ریسپانس میلاو نشو، بیا ورته ته مطلب د دې نه بعد یا ورته کال وکړه او یا ورته ایمیل وکړه. دا طریقه ده. صحیح شو؟ دلته دا بل دی دا به موږ رول ډاون به کوئ، لاندې به وګورئ او دلته دا نه اوپن کوي اکاونټ ډایرکټ. نو دې به داسې وکړو چې دې سره مونږ کنټیکټ دا دی، په دې باندې به کلیک وکړئ کنټیکټ اس او دا فیل کوي د دې ځای نه او ډایرکټ به دا سبمیټ کړئ. دې ځای نه صحیح شو؟ دا چې دی دا سپلایر سره د کنټیکټ کولو طریقه وه. دا داسې طریقه ده که نه لکه ما تاسو ته وویل چې یاره تاسو یو پروډکټ چې دی هغه تاسو ډیټا فایند کړله او بیا د هغې نه بعد چې دی تاسو هنټینګ وکړو او د هغې نه بعد تاسو چې دی سپلایر سره کنټیکټ کوئ. یو خو دا طریقه ده، یو دا طریقه ده مونږ سره که نه چې مونږ اول سپلایر سره کنټیکټ کوو
او چې کله موږ سپلایر سره کانټیکټ وکړو د هغې نه بعد چې دی موږ هغې کې ځان ته پروډکټ ګورو لکه دا خو موږ ته الریډي پته ده چېرې دا پروډکټ چې دی فار ایگزامپل دا پروډکټ چې دی ویننګ پروډکټ دی که چېرته موږ ته د دې اپروول میلاو شي نو دا پروډکټ چې دی زموږ لپاره ویننګ دی دا زموږ د کرایټیریا مطابق دی یو خو دا طریقه ده موږ دا پروډکټ فایند کو او د دې نه بعد موږ د دې سپلایر سره موږ کانټیکټ وکړو ما تاسو ته دا طریقه وښودله صحیح شو چې د دې برانډ سره موږ څنګه کانټیکټ کوو د دې ډیسټریبیوټر سره موږ څنګه کانټیکټ کوو یو خو دا طریقه وه یو اوس داسې طریقه ده کنه چې موږ به اول سپلایر سره کانټیکټ کوو لکه موږ ته پته نشته چې یاره دې سپلایر سره ویننګ پروډکټ شته او کنه دې برانډ سره ویننګ پروډکټس شته او کنه خو اول به موږ سپلایر سره کانټیکټ کوو د هغې نه بعد چې هغه موږ ته اپروول راکړي موږ ته شیټ راکړي بیا به موږ په هغې کې ځان دپاره ویننګ پروډکټ کوو نو د هغې ډېره ایزي طریقه ده زه تاسو ته ښیم تاسو به داسې وکړئ که نه یو خو په ګوګل کې تاسو د ځان نه مطلب کیورډز هم ورکولی شي لکه تاسو ځان نه داسې ولیکئ چې یاره فار ایگزامپل کیپ برانډز ان یو اس اے داسې سرچ کړئ د ځان کیپ سوري صحیح شو دې کې تاسو ته ما ویلي چې یاره دا سپانسر چې دي دا به تاسو سکیپ کړئ او دلته به وګورئ مختلف ویب سایټ به تاسو ته راځي دا به اوپن کړئ داسې دا ټول به اوپن کړئ او دې سره به کانټیکټ وکړئ صحیح ده دا طریقه ده زه صرف تاسو ته هغه میتھډ ښیم او هغه طریقه درته ښیم نور به تاسو په دې باندې خپله کار کوئ دلته کیورډز دې د ځان نه ورکوئ لکه کینډي برانډز ان یو اس اے صحیح شو په کیورډز باندې ماته ډیر زبردست ریزلټ میلاو شوی دی تاسو به مختلف ما تاسو ته مخکې ویلي چې په دې بزنس کې به هغه کس کامیاب وي چې څوک زیات سټرګل کوي او هغه کار یونیک کار کوي صحیح شو دا هغه سټریټیجي داسې وي چې هغه یونیک وي په هغې باندې بل څوک کار نه کوي او دا برانډ دي که نه دا کرایټیریا دا هر یو کس ورکوي دې سره هر یو کس کنټیکټ کوي خو دغه کیورډز چې دي که نه نو دا چې دی دا ډیر زیات یونیک میتھډ دی په دې باندې هر څوک کار نه کوي نو تاسو به داسې کوئ چې یاره دغه به کوئ یو د ځان نه کیورډ چې دی هغه دغه کوئ صحیح شو سرچ کوئ او برانډ اوس لکه مطلب ما دلته سرچ کو کیپ برانډز ان یو اس اے تاسو سرچ کوئ کیپ سپلایرز ان یو اس اے کیپ هول سیلرز ان یو اس اے په دې طریقې سره یو دا طریقه ده او یو دی موږ سره ګوګل میپ دا ډیر زبردست طریقه ده د ګوګل میپ په ترو باندې دا داسې میتھډ اول ما تاسو ته ویل چې یاره موږ به څه کوو اول به موږ د ځان لپاره موږ به برانډ دغه پروډکټس به موږ فایند کړل او بیا موږ د هغې نه بعد د دې مایک چې دی میوټ کړی صحیح ده आवाज زما کلیر دی जी सर क्लियर है तस्वीर आवाज یو منټ خو. सर जी په دې خبرداري او فیک پہچان دا په دې څنګه کوو درته اوس څه ښیم په کې سکیم د دې نه بعد اخو صحیح ده ټول نه ضروري خو ما غري کنه موږ ته بیا څنګه پته لګي چې یاره مطلب دا خو بس کیمر نه وي دا خو ډیر زیات ضروری دی د دې پیژندل درته اوس زه ښیم صحیح ده اوکے صحیح ده کنه صرف تاسو ته دغه ټریک وښیم اوکے सर ठीक ها تاسو به دا میپ اوپن کړئ ګوګل صحیح شو یونایټډ سټیټ دلته تاسو به راکتلی شي دلته تاسو د ځان نه مطلب دغه ورکوئ کیورډز په دې کې تاسو ته ډیر زبردست ریزلټ میلاویدلی شي بس ګوګل کې تاسو مه سرچ کوئ صحیح شو دلته تاسو لکه فار ایگزامپل کینډي د ځان نه کیورډز تاسو سرچ کړئ دلته لکه کینډي هول سیلرز
इन यूएसए। गोरदारी हाँ। तस वेबसाइट में क्लिक कई डायरेक्ट बरी दी वेबसाइट ओपन शी। तस कतले शे दिलता په دې کې تاسو ته ډیر زبردست ریزلټ ملوي شي. ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې وه چې په دې کې ماته یو سپلایر ملاو شوی دی کنه، ډیسکاونټ ډیسټریبیوټرز په نیم باندې تاسو سره مې شیر اما د ځان نه صرف یو کیورډ دلته سرچ کو په دې ګوګل میپ کې ډیسکاونټ ډیسټریبیوټرز، او هغه سره دومره زبردست پروډکټس دی وینینګ چې مطلب ډیر زبردست. دلته تاسو کتلی شئ ګور ها دلته هولسیل پرایس هم ډایرکټ لیکل شوی دی. دا یو رالی کنه دا چې تاسو اوپن کړئ یا دې سره اکاونټ اوپن کړئ د دې یو بي سي کوډ به تاسو ته شو شي یا ایسن، هغه تاسو ولته سرچ کوئ نو دا چې دی دا اوس هولسیل پرایس دی. نو تاسو ته په دې کې ډیر زبردست وینینګ پروډکټس ملاویدلی شي. دې ته وګوره دا دومره زبردست ډسټریبیوټر دی، دې ته وګوره ها ډیر زبردست دی ها. دې سره بلا شي پروډکټس که چېرته تاسو دا ون بای ون چیک کړئ نو دې کې تاسو ته وینینګ پروډکټس خامخا به ملاویږي. دې کې ورخت بل به اوپن کړئ په دې طریقې سره. دلته تاسو کتلی شئ دا وګورئ دې کې ګوره ښه ډایرکټ چې دی هولسیل پرایس چې دی هغه تاسو سره شیر شوی دی. دې کې تاسو اول داسې هم کولی شئ دې کې د ځان لپاره وینینګ پروډکټس وګورئ او د هغې نه بعد دې سره کنټیکټ وکړئ. دا تا سره چې پرایس یې تا ته شو کړو که نه د دې دا مطلب دی دا تا سره اکاونټ هم اوپن کړئ چې ته دې سره کنټیکټ وکړي. ما خو تاسو ته ویلي کنټیکټ به تاسو څنګه کوئ. دلته تاسو وګورئ دلته فون نمبر هم دی. لومبۍ تاسو وګورئ دلته چې یاره هولسیل اکاونټ خو به ډایرکټ د دوی د ویب سایټ نه نه اوپن کیږي، خو کېدو خو بیا بهتره ده، او که نه کېدو نو بیا تاسو ډایرکټ دې سره ایمیل وکړئ یا دلته دا فون نمبر دی د دې په ترو باندې. خو تاسو ځان سره به دا شیټ کې ایډ کوئ. لومبۍ به تاسو څه کوئ اول تاسو څه وکړل تاسو ځان سره ډیټا څنګه مینیج کړه تاسو پروډکټس او برانډ چې کوم که نه نیم صرف تاسو ځان سره په شیټ کې ایډ کړو. اوس به د دې نه به تاسو داسې کوئ که نه چې د برانډ چې کوم ویب سایټ دی هغه به ځان سره ایډ کړئ، د هغې ایمیل د هغې فون نمبر دا به ستاسو کار وي، او د دې نه بعد به انشاءالله بیا موږ دې سره کنټیکټ کوو. دا طریقه وه د ګوګل میپ په ترو باندې. دلته چې تاسو څومره کیورډز هم سرچ کولی شئ تاسو ته به ډېره زیاته فایده کړي په ګوګل میپ کې. خو تاسو به لومبۍ داسې کوئ که نه چې تاسو به ځان سره د آی پی چې دی دا به ځان سره چینج کړئ. د دې لپاره وي پی این به آن کړئ او په هغې کې به د یو ایس آی پی کوئ. دلته په دا باندې کار کوم ټیک ټاک شاپ باندې نو ما سره دا وي پی این چې دی دا ما سره د یو کې دی. د دې لپاره تاسو به ځان سره د یو ایس کوئ. صحیح شو ها. سرجي اوس به دا چې کله موږ سورسینګ کوو د ما ویل چې کله سورسینګ کوو نو د وي پی این موږ چې کوم پر سورسینګ کوو دا به هغه پر موږ کنیکټ ساتو که نه. لکه دا بهتر ذکر یې که نه نو اکثر د کې داسې ویب سایټ وي که نه چې هغه نه اوپن کېږي لکه ته اوس یا افغانستان کې یا پاکستان کې نو د هغه آی پی نه چې دی هغه بلاک وي هغه اوپن کېږي نه نو بیا به تا ته هغه
आवाज में क्लियर दी। जी सर क्लियर है। ما تاسو ته څه ویلي چې یاره کلاس چې دی زه هسې مطلب نه لینتي کوم چې یاره مطلب څه فایده نه وي هغه څه به زه سکیپ کوم که نه چې د هغې موږ ته څه فایده نه وي. نو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو به په کوم یو دغه باندې کار کوئ په کوم یو میتھډز باندې داسې به کوئ چې یو دا دی دا تاسو ته فایده کوي ډېره زیاته یو په دې ټریک باندې او یو چې تاسو سره کومه خپله ډیټا وي په ډیټا فایډ کړي وي نو هغې باندې تاسو کار کوئ د هغې برانډز چې دي هغه تاسو فایډ کوئ هغې سره کانټیکټ یو موږ سره دا چې دی که نه دا کوم کیورډز چې دي نو دا به تاسو ته ډېره زیاته فایده کوي او نور چې دي که सर نه जी تاسو आवाज یو क्लियर नहीं स्लो होने की थी. زما اواز کلیر نه دی اوس ټیک شو. اوس لږ صحیح شو وختي ډېر سلو. आवाज ډېر زیات سلو دی سر جی. اوس سلو دی اوس هم سلو دی. اوس ټیک شو سر جی اوس یو صحیح دی. یو مثال اوس ټیک شو اواز जी زما सर اوس صحیح دی. ها ها ما تاسو ته ویل کنه چې یاره موږ به هغه څه چې دي هغه به موږ سکیپ کوو چې د هغې موږ ته فایده نه وي ټیک ده که نه هغه څه زه تاسو ته مطلب یو منټ ها زه مطلب تاسو ته هغه ډایرکشن در کوم چې د هغې ما ته خپله فایده وي صحیح شو چې کوم ما ته خپله فایده نه وي شوي هغه زه تاسو ته د هغه زه تاسو ته نه ریکمنډ کوم ټیک ده که نه نو تاسو کوشش کوئ چې یو په دې باندې کار کوئ که نه ما تاسو ته وویل چې کومه خپله ډیټا وه در سره د سپایینګ میتھډ باندې چې تاسو کومه ډیټا فایند کړه هغې سپلایر سره د هغې سورسینګ وکړئ هغه به تاسو ته فایده کوي. دویم دا دی که نه موږ سره چې یاره دا ګوګل میپ چې دی ګوګل میپ دا کیورډز چې دي که نه دا به تاسو ته ډېره زیاته فایده کوي بس صرف تاسو په دې باندې کار کوئ ټیک ده که نه او بل دا دی که نه چې خیر هغه لږ رنګې بیا به تاسو کنفیوز شئ یو دا دی تاسو په چیټ جی پی ټي په ترو باندې تاسو هغې باندې اوسه پورې ځکه تاسو ته ویم چاته د دې باره کې د سره پته هم نشته چې د چیټ جی پی ټي په ترو باندې موږ سپلایر څنګه فایند کوو همدغه رنګې کومه کرایټیریا چې تاسو مطلب کی پته ورکړه هغه کرایټیریا تاسو راوالئ هغه چیټ جی پی ټي ته ورکړئ ایگزیکټ تاسو ته به هماغه ډیټا راشي مطلب پروډکټس به تاسو ته راشي برانډ به تاسو ته د هغه مطلب د چې کومه کرایټیریا ده د هغې مطابق به تاسو ته راشي او بله زه تاسو ته هغې کې یو عجیبه خبره دا کوم چې ما تاسو ته ویلي چې یاره چې کله مونږ کی پته کرایټیریا ورکړو نو مونږ ته ایگزیکټ ډیټا نه راکوي هغې کې به خامخا فرق وي لکه مطلب زه به داسې ویم که نه چې 50% چې کوم دی زموږ ډیټا چې دی هغه به ایگزیکټ وي او لکه مطلب او بل دا دی که تاسو دغه ته ورکړئ چیټ جی پي ټي ته ورکړئ نو زه به تاسو ته ویم چې 70% چې دی تاسو ته به ایگزیکټ ډیټا میلاوي هغې کې دومره مطلب دومره زیاته فایده کوي تاسو ته تاسو خپله دغه رالئ که نه کرایټیریا او هغه تاسو دغه ته ورکړئ چیټ جی پي ټي ته د هغې نه چې تاسو ته کوم ریزلټ راځي تاسو برانډ د هغې نه غواړئ د هغې نه تاسو دغه غواړئ سپلایر غواړئ هغې نه پروډکټس غواړئ نو تاسو ته به ایگزیکټ 70% چې دی تاسو ته به ایگزیکټ ډیټا ملوي صحیح ده که دا اوس که تاسو وګورئ ما نن په پرون نه دی خوا 3 ورځو کې درته نه شو کوم خو دا ډیټا ده که نه په دغه باندې د ټیک ټاک شاپ هانټینګ هغې لپاره خلک مختلف ټولز یوز کوي او زه چې دی که نه ډیټا راوالم خپله کرایټیریا هغه ته ورکړم چیټ جی پي ټي ته هغې نه دومره زبردست پروډکټس چې دي ما ته میلاویږي چې هغه په یو مطلب پیډ ټولز نه ما ته نه دي میلاو شي نو کوشش کوئ تاسو که نه داسې طریقې سره کار کوو چې هغه یونیک وي اوس که زه تاسو ته ویم په چیټ جی پي ټي باندې اوسه پورې چاته دا پته هم نشته چې په هغې باندې مونږ هانټینګ څنګه کوو صحیح ده که نه یو دا طریقه شو نو دا 3 میتھډز دي سره تاسو په دې باندې کار وکړئ اوس چې دی که نه تاسو خدای زده کړه چې یاره مونږ به پروډکټ هانټینګ څنګه کوو او مونږ به بیا سورسینګ څنګه اوس په 3 نمبر د ټول نه ضروري خبره کومه ده دا ده که نه نن سبا په یو اس کې ته دلته ناست دی او مطلب ته د یو اس سپلایر سره د هغې د برانډ سره ته کنټیکټ کې نو میبي ډېر غټ چانس دی چې هغه تا سره سکیم وکړي هغه سکیمر وي ډېرو سره شوي هم دی اوس هم تقریبا یو هفته مخکې دلته یو کس هم سره هغه ډېر سره تعلق سره هغه تقریبا چې 11 لک روپۍ هغه یو برانډ سکیمر یو اس کې
مطلب هغه لاړې هغې مین وجه دا وه چې هغه ریسرچ نو مونږ به د دې نه مخکې چې کله مونږ یو برانډ مونږ مطلب پروډکټ مونږ فایند کړو د هغې برانډ مونږ بیا فایند کړو صحیح شو بیا به مونږ د هغې نه بعد څه کوو مونږ به دغه دا به معلومو چې یاره دغه برانډ چې دی دغه سپلایر چې دی دا اتنټیک دی او که نه نو دا به مونږ څنګه کوو د دې مونږ سره یو څو طریقې دي یو څو میتډ چې دی لومبی چې دی که نه د ټول نه مخکې یو ویب سایټ دی د هغې نوم دی هو ډاټ دا دی هو ډاټ از یا آی ایس صحیح شو دا مونږ سره دا ویب سایټ دی لکه فار ایگزامپل اوس زه تاسو ته وایم ته څنګه پته لګي چې یاره دا سپلایر چې دی دا برانډ چې دی دا اتنټیک دی او که نه مونږ به دلته سرچ کوو لکه مونږ سره ډب دی تاسو د هغې ډومین کاپي کوئ د هغې نیم لکه اوس ډب ډاټ کام دی د هغې صرف نیم چې کوم دی هغه به تاسو دلته کاپي کوئ ډاټ کام به ورسره نه لیکئ لکه اوس دا ډب دی دا به دلته سرچ کوئ تاسو چې دی دا وکړئ. صبر وکړه دا به لاست دی درته وښیم یا خو مونږ سره دا ویب سایټ دی که نه صبر وکړه دا به ټیک شي صحیح شو دا به زه تاسو ته بیا لاست یو دا طریقه ده مونږ سره د دې ویب سایټ په تھرو باندې مونږ دا فایند کولی شو یو مونږ سره داسې دی که نه چې مینولي لکه فار ایگزامپل مونږ سره یو سپلایر دی د هغې نوم دی چې بارګین هولسیل زما اواز مې کلیر دی که نه دلته نیټ ایشو راله پته نه لګي دا به اوپن شي خیر تاسو به داسې وکړئ که نه چې د هغه ویب سایټ چې دی نیم به تاسو ګوګل کې سرچ کوئ ټیک ده دا مایک چې دی دا میوټ کړئ
چې کوم برانډ دی د هغه نیم به تاسو سرچ کړئ دلته، یا سپلایر دی به تاسو سرچ کړئ، خو بغیر د ډاټ کام. ګوره دلته به تاسو څه کوئ، دلته به تاسو د هغې ریویو وګورئ، نیګیټیو ریویو. یو خو یې که نه پازیټیو، خو هغه کیدای شي د ځان نه دغه کړي وي داسې. یو منټ. ټیک شو اوس. زما اوس کلیر دی. وهذا كلير دي سكرين نه شير شوی. نه دی شیر شوی. دلته چې دی که نه تاسو به د هغې ډومین چې دی هغه به تاسو دلته سرچ کوئ. صحیح شو، د برانډ شو یا ډسټریبیوټر شو، چې هر صحیح شو، د هغې ډومین به تاسو دلته سرچ کوئ، او بیا به دلته تاسو په هغې باندې نیګیټیو ریویو وګورئ چې کسټمر په دې باندې نیګیټیو ریویو څنګه ورکړي. اوس لکه فار ایگزامپل دلته که چېرته تاسو وګورئ که نه، هر یو کس چې دی په دې باندې ریویو ورکړي. ګوره ها، خو پازیټیو به تاسو نه ګورئ، صرف نیګیټیو ریویو به ګورئ. کېدای شي پازیټیو داسې هم وي که نه چې هغې مطلب د دې خپل داسې کسان وي، هغوی مطلب داسې ریویو ورکوي، خو تاسو به صرف نیګیټیو ګورئ. که چېرته په هغې کې داسې کسان وي چې هغوی ویلي چې یاره دا سکیمر دی او دې مطلب موږ سره سکیم کړی، نو بیا به داسې سپلایر نه تاسو ځان ساتئ، داسې ډسټریبیوټر. یو چې دی که نه، چې کوم اتنټیک سپلایر تاسو به د هغې نیګیټیو ریویو وګورئ. که چېرته مطلب داسې چا ویلي که نه کسټمر پرې داسې نیګیټیو ریویو ورکړو چې یاره دا چې دی سکیمر دی او مطلب دا صحیح شو، نو بیا به داسې سپلایر نه تاسو ځان ساتئ. ټیک ده، پازیټیو ریویو ته به نه ګورئ. بل دا دی که نه چې کوم اتنټیک سپلایر وي، د هغې بله نشاني دا وي چې هغه د هغه به یوټیوب چینل وي. دلته تاسو وګورئ، انسټاګرام د دې دا ټول، دلته فیسبوک هم وي، دلته وګوره. ګوره فیسبوک پروفایل هم شته، دا ټول دا د اتنټیک سپلایر دا نشاني وي. تاسو د دې ځای نه هم تاسو ورتللی شئ، دلته د دې پیج اوپن کړئ فیسبوک که نه، او هلته د دې ځای وګورئ چې یاره مطلب نیګیټیو ریویو پرې چا ورکړي که نه، نو داسې په دې طریقې سره به وګورئ. یو خو دا طریقه شو. بل د ټول نه زبردست طریقه دا ده که نه چې یاره دا اوس یو سپلایر دی، هولسیلر دی، اوس یا د ډب یو ډسټریبیوټر دی. مایک چې دی هغه میوټ کړئ. مایک میوټ کړئ. جاوید خان. تاسو به داسې وکړئ که نه، اوس لکه مطلب د ډب یو سپلایر دی، د هغې ډسټریبیوټر دی، او تاسو دا معلومول غواړئ چې یاره دا خو به چېرته سکیمر نه وي، نو تاسو ډایرکټ چې دی ډب سره کنټیکټ وکړئ او ورته ووایئ چې یاره دا یو ستاسو یو ډسټریبیوټر دی یا سپلایر دی، دې نه مونږ پرچیزینګ کوو چې یاره دا ستاسو سپلایر دی او که نه ستاسو اتنټیک سپلایر دی او که نه، نو بیا تاسو ته بالکل صفا خبره چې یاره آیا دا زموږ یو ډسټریبیوټر یا سپلایر دی، نو هم به تاسو ته وایي او که نه وي تاسو ته وایي. دا زبردست طریقه ده، دومره ریسرچ ته بیا ضرورت نشته. که دا مطلب که چېرته تاسو د هغې برانډ سره کنټیکټ وکړئ نو دا بهتر وي. یو دا طریقه شو. او بل ما تاسو ته وویل چې یاره په هغې باندې به دلته تاسو نیګیټیو ریویو وګورئ. دوه طریقې شوي. بل دا هو ډاټ ایس صبر وکړه دا کار وکړي که نه، نو دا هم صحیح دی.
سر چې تاسو وی پی ان کنیکټ دی وجه خو به نه وي ده. ما سره راځي. دا به داسې وکړو که نه، بیا به دا ویب سایټ به درته انشاءالله زه بل کلاس کې بیا خامخا لازما اوپن کړم. دلته ما سره زه به بل وي پي ان چې دی هغه به دغه کوم که نه، ایډ کوم ځان سره، نو بیا به کار وکړي. پته نه وي چې دا ولې ایرر راځي. ما سره اکثر وینډو ایشو راځي. خاصه شو یو بل سپلایر دی، هغه به زه اوپن کوم دلته. ګلوبل ډسټریبیوټر بغیر د ډومین نه تاسو چې معلوموي چېرې یا مطلب ډب. داسې به ګورئ تاسو که نه، د هغې چې کوم نیګیټیو ریویوز دي کسټمر په هغې باندې ورکړي وي که نه، دا چې کله تاسو د کروم نه اوپن کړئ نو بیا تاسو سره دغه کېږي. د کوم دغه چې و که نه اوس سپلایر وي، د هغې خپل فیسبوک پیج و، د هغې لینکډین د هغه اکاونټ یې و که نه، یوټیوب چینل و د هغې، نو دا سپلایر چې وي دا اتنټیک وي. خو بیا هم چې د برانډ سره چې کوم دی که نه، د برانډ تاسو په دې طریقې سره معلوموئ، او چې کوم سپلایر وي د هغې هولسیلر وي ډسټریبیوټرز وي، نو د هغې بیا ډایرکټ چې دی تاسو د هغې برانډ سره کنټیکټ کوئ، او د برانډ نه تاسو د هغې معلومات کوئ چې دغه سپلایر دی یا دا مطلب دا ډسټریبیوټر دی که نه، تاسو مطلب دا اتنټیک دی او که نه، موږ دې نه پرچیزینګ کوو، آیا دا سپلایر چې دی دا ستاسو اتنټیک سپلایر دی،
نو بیا تاسو ته بالکل مطلب تاسو به کنفرم کی چیرې دا سپلایر چې دا زموږ اتنټیک سپلایر دی او که چیرته تاسو په دې طریقې سره کنټیکټ ونه کوو نو بیا تاسو ته ډیره غټه مسله راځي نن سبا په یو اس کې چې دی کنه سکیم ډیر زیات شوی دی ډیر زیات سکیمرز دي تاسو انوینټری او هر څه به ضایع شي دا به تاسو لازمان دا سټپ چې دی دا به تاسو لازمان فالو کوئ دا که چیرته تاسو وګورئ دا ډسټریبیوټر چې دی کنه دا ګلوبل ډسټریبیوټر دا چې دا تاسو ته اپروول هم درکوي او دې سره د هر یو برانډ پروډکټس دې سره شته دي د هر یو برانډ پروډکټس دې سره شته ما تاسو ته ویلو چې ما ته داسې یو ډسټریبیوټر میلاو شوی چې ټول بزنس لپاره زما راکوي نو دا زه تاسو ته زما له سایډ نه دا تاسو ته یو ګفټ دا دی د دې مین ویب سایټ دا دی دې سره تاسو اکاونټ اوپن کړئ او دا بالکل اتنټیک هم دی خو دې کې یو مسله صرف دا ده چې د دې ام کیو ډېره زیاته ده د دې ام کیو ډېره زیاته هاي ده خو دې سره چې دی که نه دې سره که چېرته تاسو اکاونټ اوپن کړو نو دې سره د هر یو برانډ چې دی دې سره پروډکټ شته आवाज में क्लियर دی جی سر आवाज کلیئر دی تاسو ها نو دا سټپ چې دی دا به تاسو لازمان فالو کوئ صحیح شو چې تاسو ته پته ولګي چې موږ کوم سپلایر نه پرچیزینګ کوو چې دا اتنټیک دی او کنه ځکه دلته تاسو دلته ناستئ او تاسو په یو اس کې مطلب د سپلایر سره د هغې نه پرچیزینګ کوئ نو د دې څه پته لګي کیدای شي هغه تاسو سره سکیم وکړي نو دا به تاسو لازمان فالو کوئ دا سټپ دا چې دی کنه دا هو ډاټ ایز دا ویب سایټ چې دی دا هم ډېر زیات بیسټ دی خو دلته اوس ما سره نه اوپن کېږي دا ورته انشاءالله زه بل چې کلم کلاس اخیستو هغې کې بیا انشاءالله تاسو ته خامخا لازما دا چې کله تاسو اوپن کړئ نو هلته ډومین چې دی هغه به تاسو کاپي کړئ نو هلته تاته د دې برانډ چې دی ټول دغه راشي ډیټیل راشي صحیح شو چې دا کله مطلب دا برانډ چې دی دا کله رجسټر شوی دی نو دې کې به تاسو ګورئ که یو برانډ نو فار ایگزامپل تاسو هغې ډومین تاسو هلته سرچ کړو او هغه اوس مطلب 2023 مطلب 2022 مطلب 2-3 کاله مخکې مطلب رجسټر شوی نو داسې برانډ چې دی داسې برانډ نه به تاسو ځان ساتئ او که مطلب داسې برانډ نو چې هغې ډېر ټایم شوی و 10 کاله 15 کاله داسې ټایم مخکې رجسټر شوی نو داسې برانډ چې دی هغه بیا سکیمر نه وي او دا چې کوم نیو برانډز وي که نه نو دا دې کې ډېر غټ چانس دی چې هغه تاسو سره سکیم په دې باندې صحیح ده که صحیح ده سر پوه شو که کلیر دی سناسه جی سر کلیئر دی بالکل ها اوس چې دی تاسو یو چې دی کوېسچن وکړئ مانه اول خو لومبی خو زه جاوید خان نه تپوس کوم چې جاوید خان بیخي غیب و پته یې نه لګېده چې چېرته و السلام علیکم سر څنګه سر ایکچولی ما لاست ویک کې پریزنټیشن نو یونیورسيټي کې نو هغه کې ډېر زیات دی یو سر نو دیو جن یو آنلاین پریزنټیشن او بل فزیکل پریزنټیشن هغه ته پریزنټیشن ها بالکل ما پرونم کلاس نو اټینډ کړل کوم پکې یونیورسيټي پریزنټیشن دوی نه لګ سوري فال نور دا خو کار خو کړی دی خو ان شاء الله زه ریکوري کوم دی وی کې ها صحیح ایس دی وی کې زه ریکوري کوم ان شاء الله صحیح ده صورت خان دا خو نیو دی که نه هغه کی په پاسورډ ما لږ غلط ورکړل بیګا دا لږ صحیح ده دا بس ان شاء الله صورت خان تاسو نیو یې دلته مخکې خو نوې کلاسز کې که نه Yes, sir. Yes. چې کوم کلاس پلانې کلاس دی نه دا خو پهلنی دی فرست دی هغه تاسو سره شیر شي صحیح ده مخکې چې کوم کلاس شي ټیک ده که نه ها زما پلانې کلاس دی ها صحیح ده څه مسله خو نشته درته که نه نو ما واز جوین کو تقریبا ها صحیح ده زه انشاءالله به سره شیر شي بیا به مطلب سره څه ګزاره به وشي پوه به شي صحیح ده ٹھیک ده که نه عدنان خان اوکې عدنان خان جی 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 دا خو لمونځ ټایم و که نه او جی ټیم وشو دا خبره مې کوله
چې دې نه یو څو ورځې مخکې مې یو برانډ سره کانټیکټ کوو، د هغې کانټیکټ اس نه و، د هغې دغه برانډ نوم ما راواخیستو، میپ کې ما سرچ کړو، خو دلته چې کوم دی امازون دغه کې ډیشبورډ کې چې کوم دی دې ته ریویوز ډېر زیات میلاو شوي وو، هلته چې کوم دی په میپ کې هغې ته ریویوز نه وو. هغې ته ما ایمیل وکړو، ته بیا مې وکتو نو هغې ما ته جواب هم راکړو، نو چې دا ریویوز یې او ریټینګ یې هم کم و، هر څه کم و، او ما ته جواب هم راکړو. نو زما اوس دا ذهن کې دا دغه سوال دی، دا ممکن سکیمر دی. ګوره زه درته وایم کنه، یو نیگیټیو ریویو داسې وي کنه، اکثر موږ لیدلي وي هغه یو برانډ وي سپلایر وي، هغه ته نیگیټیو ریویوز میلاو شوي وي. خو څنګه نیگیټیو جی ریویو جی وي، هغې باندې سپلایر داسې نیگیټیو ریویوز ورکړي چې یاره دا موږ سره دغه نه کوي، او مطلب دا موږ ته ریسپانس صحیح نه راکوي کنه، داسې خبرې وي، داسې قسم کنه، یا وایي چې یاره د دې جی دغه ایم او کیو ډېره های ده، نو دا خو څه خبره نه شوه. ته بس ریویوز تیرې ته ګورې، داسې به ګورې کنه چې ته وګورې چې هغې باندې مطلب چې داسې کمپلین کړی و کنه چې یاره دا سکیمر دی، زموږ صرف کار دی سره دی سکیمر دی، او مطلب نو بیا ټیک ده چې په دا نیگیټیو ریویو ملاو شي. یو خو داسې نیگیټیو ریویو چې یاره یو کس وایي چې یاره اکثر داسې وي ورته لیکل شوي نیگیټیو ریویو کې دا کمپلین چې به شوي چې یاره دا چې دی موږ ته په ټایم باندې ریسپانس نه راکوي، او د دې ایم کیو زیاته ده، او که نه داسې طریقې سره، نو داسې خبره نه ده، جی ټیک ده که نه. ته به داسې جی ګورې. یو بل سوال دا ده، اورم ستاسو اواز. یو سوال دا ده کنه چې مونږ یو لکه مونږ چې کله یو پروډکټ اخلو کنه، چې د هغې طریقه مونږ ته تاسو لږ وښایي د چیټ جی پی ټي په مدد سره. صحیح ده، زه ورته دغه تیار کړم ټمپلیټ، هغه لږ ما ځکه ویل دی کې څه نیو کسان نمایل اب بیا کنفیوز شي. صحیح ده که نه؟ صحیح صحیح اب ورته بالکل صحیح انشاءالله صحیح دغه کوم ډېره زبردست او ډېر یوزفل میتھډ دی هغه، خپله په هغې باندې کار کوم، ډېر زبردست دی. صحیح ده که نه؟ صحیح الله صحیح جی بالکل. فاطمه فاطمه څه تاسو د کوېسچن شته؟ No sé. ¿Pero va a escribir? اواز ښه دی، ستاسو اواز کلیر دی. Ok. Vamos a ver. ¿Qué ficha es este? کلاس Tranquilo, باندې ya va. Hable media, va. صحیح ده چې صحیح که نه بیا ماته وایه انشاءالله. جاوید خان څه کوېسچن خو نشته؟ جاوید خان آواز اورې زما؟ Yes, sir. Yes, sir. Sir. څه کوېسچن خو نشته ستاسو؟ Hello, sir. No, no, sir. If I have any questions, I will ask you in the message, inshallah. In the group, I will ask, right, sir? اوکې صحیح انشاءالله. May you will share the recorded class as well. صحیح انشاءالله بالکل. محمد وقاص Okay, sir. Thank you. محمد وقاص دلته ما خو داسې لغونې کنفیوژن دی چې د برانډ او موږ د اتنټیک ډسټریبیوټر لیست دا به څنګه راغواړو، دې ځای کې لغونې اوس کنفیوژن دی خالي. څنګه د برانډ نه؟ مطلب د برانډ چې کوم د اتنټیک ډسټریبیوټران دي که نه، د هغې نه مطلب برانډ ته موږ چې میل کوو، د هغې نه موږ چې کوم اتنټیک ډسټریبیوټر د هغې لیست پکې موږ څنګه راغواړو، په دې ځای کې لږ کنفیوژن دی خالي. ګوره ښه چې کله ته برانډ سره کانټیکټ وکړي، صحیح ده، لومبۍ خو به موږ کوشش کوو چې برانډ موږ ته په خپله اپروول راکړي، صحیح ده که نه؟ که برانډ موږ ته اپروول نه راکړي نو بیا موږ هغه ته ووایو چې یاره ستا چې کوم اتنټیک ډسټریبیوټرز دي هغې لیست موږ ته راکړه، صحیح ده. نو به تا ته ډایرکټ که هغه وي نو تا سره به ډایرکټ شیر کړي، او که نه وي نو هم تا ته به ووایي. دا طریقه ده چې کله ته برانډ سره کانټیکټ وکړي تا ته اپروول نه درکوي، صحیح ده، دې ټایم کې نو ته به هغه ته ووایې چې یاره چې ستاسو کوم اتنټیک ډسټریبیوټرز دي هغه موږ سره شیر کړه، دا طریقه ده. صحیح شو، ټیک شو سر جي. صحیح ده که نه؟ اوکې شو سر جي، مهرباني. محمد الله جی سر. شته؟ نه نشته انشاءالله هر څه کلیر انشاءالله کلیر دی. کلیر دی. نور محمد نشته پوښتنه نشته سر. تاسو ویل فاطمه؟
جی سر سر زموږ چې موږ جنرال چې کانټیکټ کوو نو موږ لپاره یو پروفیشنل ایمیل او LLC ضرورت به نه راځي راځي به نو هغه به تاسو پرووایډ کوئ زه به داسې وکړم که نه فی الحال کوشش به داسې کوم که نه چې کله تاسو کانټیکټ کوو نو چا سره نشته مطلب ډیټیلز چا سره نشته تاسو سره نشته فاطمه جی جی او نور چا سره ما سره هم سرجي نشته د ایمیل زه وغیره د ډیټیل پروفیشنل ایمیل او د پروفیشنل ایمیل به ځان ته خپله والی او زه ډیټیلز ورکړم ٹھیک ده کنه جان ان شاء الله کار به ستاسو روان شي ټیک ده دینه بعد زه به کوشش کوم چې زه تاسو ته پرووایډ کوم خو پروفیشنل ایمیل چې دی به تاسو لازما ځان ته راکړم او نور LLC ډیټیلز چې دي که نه به زه درکړم سرجي خالي موږ له هم بګارې ما سره هم ایمیل نشته موږ له هم بګارې ما سره هم نشته دی ان شاء الله وبشي الله بخیر ترجمه ما سره هم نشته ټول ته ما سره هم نشته ټول ټول سره فی الحال ټول سره نشته سرجي خالي ایمیل پرچیز کو کنه نمبر هم پرچیز کو دواړه دغه کوي لکه ما تاسو ته ویل کنه چې څومره تاسو فون نمبر یادوي او جی US کې کوم مطلب دا فون نمبر وغیرہ مطلب تاسو صرف ایمیل کوئ دا بهتره ده او که سره فون نمبر دا کو کنه مطلب فون هم کو تاسو کال کو دغه سپلایر ته نو بیا به دا ډیر زبردست بیسټ به دا ډیر زیات ځکه تاسو بیا اخر رزلټ ملاوي مخکې ما تاسو ته ویل چې کله تاسو سره چانسز تاسو برانډ سره کانټیکټ کوئ فار ایگزامپل تاسو د برانډ اپروول چانسز مطلب 50% وي او چې تاسو سره کال هم اډ کړئ نو تاسو چانسز چې دی هغه به 90% ته لاړ شي تاسو ته به لکه دومره زبردست رزلټ ملاويږي نو که چا کال کوو نو هم بهتره ده سر زه اکاډمۍ ته راغلی یم او ما دا یو دوه کوېسچن دي پیله دا چې د کلاس څه ټایم نه شروع کېږي څه ټایم پورې دی دویم دا چې زه د کانټیکټ دپاره ایمیل هغه کوم که د فون نمبر اخلم اکاډمۍ کې یم زه اوس اوس اکیډمۍ کې زموږ چې دی کلاس چې دی اوس فی الحال چې دی که نه د سنډې باندې به وي د ورځې که نه په 2 بجې به زموږ کلاس شروع کېږي 2 ګنټې کلاس به وي ټیک ده که نه صحیح ده او فی الحال چې دی که نه هغه له کانټیکټ ته مه کوله هغه سره سپلایر سره بیا چې کله موږ دې ته ورسېږو دې سټیج ته نو بیا سر دا کلاس څه ټایم شروع کېږي دا تاسو نن کلاس وکړو نه بله زندګي لګولی نه نن نه بس زموږ د روژه کې چې دی دا روټین موږ چینج کړو 2 بجې شروع کېږي 2 بجې 2 بجې دا کلاس اوس هم شروع کړی که ختمېدو کې دی کلاس اوس بس په ختمېدو کې دی زموږ چې زموږ اوس په فکر صرف دا ټاسک کې چې موږ به بس لکه ډیټا به کلیکټ کوو ډیټا کې موږ کانټیکټ نه کوو کنه صرف ډیټا کلیکټ کوو اوس به صرف تاسو به داسې وکړئ که نه چې 50 برانډز صحیح ده 50 برانډز او د هغې ویب سایټ د هغې فون نمبر او د هغې ایمیل دا به ځان سره 50 برانډز تاسو سره کومه ډیټا ده د هغې زما په خبره پوه شوي تاسو دا خو روجه ده تاسو هم 50 یاده دا خو اسانه یي که نه ګوره دا خو دومره ایزي میتډ دی تاسو سره خو تیاره ډیټا ده صرف سرچ کوئ هماغه برانډ چې دي او ډایرکټ د هغې دغه راوالي د هغې ایمیل راوالي د هغې فون نمبر راوالي اوس ورکې مطلب داسې نه وي چې تاسو په هغې باندې څه ریسرچ کوئ او هغې له به ټایم 13 به فایند کړئ که نه 30 انشاءالله صحیح دی فاطمه 30 دا خو برانډ سره کلیکټ کوم ګوره همدا تاسو سره ډیټا ده که نه په سپایم میتډ صحیح ده سپایم میتډ باندې چې کومه ډیټا ده اوس برانډ دي هغه به تاسو سرچ کړئ ما تاسو ته ویل چې برانډ به موږ څنګه فایند کوو چې برانډ هم سرچ کوو تاسو به د هغې ویب سایټ اوپن کړئ د هماغه برانډ د هغې فون نمبر د هغې ایمیل او د هغې ویب سایټ دا به ځان سره ایډ کړئ دې خو څه نشته که نه ٹھیک دی سرجي به دا تاسو کوم برانډ ډیسټریبیوټر ته چې مطلب اول ایمیل کو هغه بهتر یو کنه کال ورته کو هغه بهتر وي هغه زه تاسو ته یا کال ورته موږ په کم ټایم کې وکړو
ایمیل ها چې ها دی ایمیل به تاسو کوئ خبر ته ان شاء الله بیا زه خپل د دې ټاسک در کوم تاسو ته هر یو کس صحیح ده صحیح ده سر جی صحیح ده بیا اوس به تاسو ټیک کنفیوز شو ټیک شو طریقه دار چې اول به دا تاسو ټیک شو ایمیل بس وایي صحیح ده کنه هر څه به ان شاء الله کور کی ان شاء الله صحیح ده صحیح ده سر جی بالکل بل چا څه خوښه مو ده کوېسچن شته چا سر برانډ 50 ایگزیکټ برانډ مونږ کوو په سپای میتھډ باندې کا دغه سیم راوخته شو ګوره تاسو سره تیار ډیټا شته کنه تاسو به او بل خبره دار چې تاسو نه ری کمپلیټ کړی یار هغه تاسو ته چې ما کوم ټاسک درکړی او تاسو نه ری کړی کوم هوم ورک مې درکړی کوم اسایمنټس او تاسو نه ری کړی سر زما په فرست ډے دا فرست کلاس ته زما د نور خو نه ری کړی کنه نه جاوید خان کړی سر جی ته روان ویک ته شي وي موږ خپل محمد روان الله هفته ته ان شاء الله شي وي ها خامخا یو کې خیر کم دغه کې لازمه نه وکي 20 وکي صحیح ده خو لازمه نه وکي ما برابر کړی دی جی عدنان خان ته به ما سره شیر کړي به زه اوس وګورم چې چا کړي دی به ما سره شیر کړي زه به اوس ګورم جی ما خو هغه شیټ کې کړی دی کوم چې تاسو راته لګلې و هغه څنګه ده هغه شیټ کې دی زه یې ګورم صبر وکړه سر جی چې په دې شټ کې نه دی اډ کړی هغه پرسنلی تاسو سره شیر کیږي په څه طریقه باندې هغه ما سره پرسنلی شیر کړي زه که شیټ کې کړي خو خبري چا شیټ کې کړي ما کړی محمد الله تاسو شیټ کې مې کړی صحیح زه به هغه وګورم زه خو کوشش کوئ کار کوئ صحیح شو تاسو سیریس شي خپل کار کې بیخي په ګپ باندې مالې صحیح ده کنه بیا ما ته هم مزه راکړي داسې چې ما ته پته لګي چې تاسو انټرسټ دي خپل کار کې صحیح ده صحیح ده سر جی ان شاء الله زه صحیح ده که څوک مونځ کوي او بس زموږ کلاس دا شو ان شاء الله دا خامخا لازمه نو کې زه به ګورم ان شاء الله اوکے سر جی ٹھیک شو خامخا یو کې صحیح ده اوکے سر جی السلام علیکم سلام الله مل شي صحیح شو جی 30 برند او دیر 30 برند او صحیح درجه دا بیا بل جلا شیټ کې وکړم کوم هغه شیټ کې پسې وکړو دا به زه دا ویم زه کوشش کوم کېدای شي زه تاسو سره بل شیټ شیر کوم صحیح ده الله مل شي سر جی چې کوم پروډکټ کې هانټینګ کړه کوم پروډکټ موږ راځم کړی هم دغه د برانډ او د کوم نور چې کوم تاسو یاد کړل دغه وسره وګورو دې د ارس ډیټا راځم کو کنه د نور مختلف نه د اومدې وکي خو کوشش وکړئ داسې سره وکړئ کنه تاسو کیورډز په تھرو ما تاسو ویل ګوګل میپ کې کنه هغه کې برانډ سرچ کړئ دا هغه تھرو باندې سره دغه برانډ چې دی هغه ورکی اډ کړئ داسې او به دا کومه ډیټا چې دا سره کنه د اومدې نه چې دی د اومدې برانډ چې دی د دې ډیټیلز ټول